د لالچي سپي او هډوکي کیسه. ډیر پخوا په یو کلی کې یو سپي اوسېدو چې ډیر لالچي و. یوه ورځ هغه ته د غوښې یو لوی او خوندور هډوکي په لاس ورغی. سپي غوښتل چې دا هډوکي په یو آرام ځای کې یوازې وخوري، نو ځکه یې په خوله کې ونیو او د جنګل په لور روان شو. په لاره کې یو سیند بهیدو چې د پاسه پرې یو تنګ پل و. کله چې سپي د پل په منځ کې ودرېد او لاندې اوبو ته یې وکتل، نو هلته یې خپله څیره عکس ولیده. لالچي سپي داسې فکر وکړ چې په اوبو کې یو بل سپي دی او په خولې کې یې تر دې هم لوی هډوکي دی. هغه له ځان سره وویل، که زه دا هډوکي هم ترې واخلم نو زما سره به 2 هډوکي شي او ډیره غوښه به وخورم. همدا چې سپي د بل هډوکي د اخیستلو لپاره خوله خلاصه کړه چې په اوبو کې پر خپل عکس وخاپي، نو خپل هډوکي یې هم له خولې نه په اوبو کې وخورشید او سیند یې یووړ. سپي ته هیڅ هم پاتې نشول او په پای کې تش لاس او وږی پاتې شو. هغه پوه شو چې دا بل سپي نه و، بلکې د دی خپل عکس و. د کیسې سبق: ګرانو ماشومانو، له دې کیسې موږ ته دا زده کړه ترلاسه کیږي چې لالچ بده بلا ده. کوم څه چې الله پاک درکړي په هغې شکر وباسئ، ځکه چې لالچي انسان تل تاوان کوي.